د ویډیو په شروع کې موږ او تاسو یو هلک وینو چې د هلک نوم ویجو وي. ویجو چې کله وګوري چې په کور کې څوک نه وي نو دی د باندې راسي او دی وویني چې پر میز باندې د ده مور دته یو خط ایښی وي او په هغه کې دته لیکلي وي چې موږ لږ وروسته راځو. د ویجو پابجي گیم ډېر زیات خوښ وي او ټوله عمر دی خپل د ملګرو سره پابجي گیم کوي. دا وخت هم دی د ملګرو سره پابجي گیم کوي. ملګری ورته وایي چې ته 2 او نیوز وګوره. کله چې دی د باندې راسي او ټي وي وګوري خبریال ووایي چې ستاسو په هېواد کې یو قسم وایرس راغلی دی چې ټوله خلک زومبی کېږي او له منځه ځي. کله چې دی دا خبره واوري او دی د باندې راووځي او وګوري چې د باندې غالمغال او ټوله خلک ځغلي نو دی ډېر زیات حیران پاتې سي او وګوري چې دا څه کیسه ده. دی ډېر زیات خپل د مور او پلار په تشویش کې سي چې زما مور او پلار به چیرې وي. نو ډېر زیات په فکرو کې سي. وروسته د د کور دروازه وټکېږي. کله چې دی د دروازې خواته ورسي او وګوري دروازه خلاصه کړي چې یو کس د د دروازه پورې وي او کور ته راننوځي او د ده څخه پناه غواړي مګر دی اجازه نه ورکوي. وروسته هغه ورته وایي چې زه یو شاور کوم زه بیرته ځم. نو هغه کله چې شاور ته ولاړ سي او دی د تلویزیون خواته ولاړ سي چې د هغه کس خبرې واوري هغه ورته وایي چې کوم څوک په دا وایرس باندې اخته وي هغه داسې مریضه لري چې بدن رنګ یې سپین سوی وي او سترګې یې سرې وي. کله چې هغه کس له حمام څخه راووځي او ده ته وګوري نو چې دی ورته وګوري چې د هغه سترګې سرې وي نو پر ده باندې حمله وکړي مګر دی په ډېر زحمت سره او په ډېر خوارۍ سره بېرته د کور سپسې واخلي او د دروازې شاته یخچال کښېږدي. نو دی کښېني. وروسته دی راسي د د مور میسج درته راسي چې درته ووایي چې موږ په امن کې یو ته په امن کې سه او ته خپل ځان وساته. نو کله چې دی دا خبره واوري نو دی ډېر د ارامۍ احساس وکړي. وروسته ماښام سي ویجو ډېر زیات خفه وي. کله چې سهار دی راکښېني او دی خپل په ټلیفون کې فیسبوک وګوري او فیسبوک کې ټولو خلکو خپل د مدد دپاره پوسټونه کړي وي نو دی هم راولاړ سي خپل د مدد دپاره پوسټ وکړي او پورته یې کړي. ویجو راسي پبجي گیم کوي چې پر ده باندې انټرنیټ هم بند سي نو ده ته ډېر زیات درد ورسي او دی راسي پرېوځي. وروسته کله دی د ټکانو اوازونه واوري او دی چې کله د باندې ووځي او وګوري چې یو پولیسه راغلې ده او پر دې ادمخورانو باندې ټکان کوي. ټول ادمخوران سوي وي. وروسته دا ټکان پر کوي مګر د دې مرمۍ خلاصې سي او دا وخوري. د دې څخه وروسته د ویجو کوټې ته یو ادمخور راسي چې کله دی هغه وویني نو دی ولاړ سي د کړکۍ څخه لاندې ودرېږي چې دی هغه پر ده باندې راوزغلي او دی لاندې سي او هغه د دې ځای څخه لاندې ولوېږي. نو په دې شکل سره دی بېرته راپورته سي. کله چې راپورته سي او وګوري چې ټول ادمخوران په ده پسې راځي او دی خوري نو دی بېرته راپورته سي او دروازه ټینګه بنده کړي. نو دی ډېر زیات خفه وي. وروسته دې څخه وروسته چې دی وویني چې د خوراک ټوله شیان هغه ادمخور خراب کړي دي او یخچال یې چپه کړي دي نو ده ته تر هغه ډېر درد ورسي. وروسته چې دی وګوري چې د خوراک شیانو مرسته تر بلې خلاصېږي نو دی نه پوهېږي چې وایي زه څه وکړم او خپل د کور ټولې هندارې په کاغذانو باندې پوښ کړي چې څوک یې ونه ویني. دی پوسټونه کوي مګر هېڅ نتیجه نه ورکوي. د هغه څخه وروسته دی یو ورځ ویني چې د ده مور راسي او دی په غېږ کې ونیسي. کله چې دی ډېر زیات خوشحاله سي مګر دی چې وروسته دا د خوشحالۍ احساس وکړي مګر دی یو فکر وي او دی ډېر زیات خوابدی سي او ټوله شیان وغورځوي نو ډېر زیات درد ورسي او د باندې راووځي او یو ادمخور هم مړ کړي مګر پر ده باندې نور ډېر ادمخواره راسي او دی دروازه بېرته بنده کړي او دننه راسي. یو ورځ دی وایي چې زه بالا ماته هېڅ لاره نشته نو زه به ځانوژنه کوم چې تر دې ما ادمخوران خوري نو زه به خپله ځانوژنه وکړم. نو پر ده باندې یو لیزر برابر سي او دی غواړي بېرته دې څخه ځان بچ کړي. په مخ کې بلاک یو نجلۍ وسېږي چې د هغې نوم کیټي وي. نو دی چې کله هغه وویني نو دی ډېر زیات خوشحاله سي ځکه چې دی په دې ځای کې یو بل ژوندی کس هم شته. نو وروسته دی د هغې څخه مدد وغواړي او ورته ووایي چې زه ډېر زیات وږی یم که څه د خوراک شیان ما ته راواستوې. نو هغه دې ته یو قسم رسۍ وغورځوي مګر هغه رسۍ لاندې پر سړک ولېږي تر څو ده ته راونه رسېږي. ویجو ډرون طیاره راواخلي او په هغه د لارې رسۍ دې ته ورسي او د هغه د لارې ده ته خوراک راورسېږي. نو دی ډېر زیات ځان موړ کړي او د هغه څخه مننه وکړي. وروسته چې دې کومه رسۍ لاندې غورځولې او د هغه رسۍ څخه یو ادمخور د دې د کور خواته راپورته سي او کله چې راپورته کېږي نو دا نس کولی چې هغه رسۍ پرې کړي ځکه چې ډېر زور یې ورباندې. نو کله چې دا رسۍ په کوم میز پرې تړلې وي هغه میز باندې راسي او دا هم بېسده سي. کله چې هغه ادمخور دې ته رارسېږي نو ویجو هغه ډرون طیاره راولي او د ده فکر پر بله خوا کې. په دې وخت کې د ویجو کور ته هم ادمخور راسي چې د ویجو فکر واوړي او هغه ادمخور د ده طیاره ونیسي او لاندې وغورځوي.
په دې حال کې انجلیم هم د بېهوشۍ څخه راپورته سي او راسي او د ده لاس د ده څخه پرې کړي او دی لاندې ولویږي. نو چې ټوله دا وویني نو ډېر زیات دې ته په غوسه سي. منګر دې ته نسي ورتلای ځکه دې د کور دروازه بنده کړې ده. کله چې یو ورځ ویډیو وګوري چې د ده خوراک سامان نسته نو دی د کور څخه په شپه کې پټ راووځي او د بل چا کور ته ولاړ سي او غواړي چې د خوراک سامان راواخلي. په دې ځای کې دی دوې مخابرې ومومي او هغه هم راواخلي. په دې کور کې یوه ښځه پرته وي چې هغه هم مړه سوې. د دې کور خاوند پر ده باندې حمله وکړي چې هغه هم زمبی سوی وي. نو منګر په ډېرې دلچسپۍ سره د دې ځای څخه ځان وباسي. وروسته دا مخابرې دی کنیکټ کړي او دی کیټې ته واستوي چې په دې دواړو کې خبرې کوي. یو ورځ د کیټې په کور کې شان چاپه شوه چې د ټولو زمبۍ فکر د دې کور خواته واوښتی. منګر د دې دروازه بنده وه او د دوی څخه ځان وژغوري. دوی دواړه وایي چې موږ به د دې مشکل څخه په کم ډول ځان ساتو. منګر دوی بله هېڅ لاره نه لري که د باندې ووځي زمبۍ یې خوري. نو دوی یو ورځ دا تصمیم ونیسي چې موږ دواړه به په سی بلاک ته ځو او په هغه بلاک کې به ژوند تېروو. نو دوی دواړه راتاسي د دې ځای څخه. کله چې دواړه راتاسي نو دوی په ادمخوارانو باندې حملې کوي او غواړي د دې ځای څخه ولاړ سي بل بلاک ته. نو دوی په ډېر زحمت څخه د دې بلاک څخه بل بلاک ته ولاړ سي. چې کله ولاړ سي نو په هغه بلاک کې هم په دوی پسې کسان راسي. منګر دوی په ډېر زحمت سره د دې ځای څخه ځان خلاص کړي چې یو کس د دې خواته یو سموک راوغورځي. کله چې سموک راوغورځي او دوی خپل خواته کش کړي او د دې ځای څخه یې بچ کړي. کله چې دوی دې کور ته راسي نو د دوی لږ شک وي پر دې کس باندې. منګر دوی ډېر زیات وږي. کله چې هغه د خوراک ډوډۍ ورته راواخلي نو دوی یې بې له کومې دمې څخه وخوري. منګر هغه هېڅ شی نه خوري. وروسته د دې څخه دوی دا فکر وکړي چې دوی خو به ما ته کم چم نه وي جوړ کړی، هماغسې اوسې. دوی دواړه بند کړي او په هغه ډوډۍ کې دوی ته نشې شیان اچولي وي او غواړي چې دا کیټې خپل په مېرمنې باندې وخوري ځکه د ده مېرمن چې ده هغه هم ادمخوره سوې وي او د دې خواته یې ورولي. کله چې دا کیټې د دې خواته ورسي نو جوی پر دې باندې توپنچه ونیسي او ورته ووایي چې دا د دې ځای څخه وباسه. منګر دی نو ورسره مني. د لږ وخت څخه وروسته چې کله دی بېرته کوټې ته وګوري نو وویني چې د کیټې د دې څخه ځان بچ کړی وي او د دې خاوند د دې خوا ته ورواستوي او پر هغه باندې حمله وکړي او دی مړ کړي. نو دوی دواړو توپنچې راواخلي او پر دوی باندې ټکان وکړي. وروسته پس له دې څخه چې دوی د ټکانو اوازونه د زمبۍ واوري نو بېرته د دې خواته راسي. نو دا کیټې جوی ته وایي چې ته پر ما ټک وکړه، خپل ځان مړ کړو، ما مړ کړه. بې له دې چې ادمخواره موږ مړه کوي، موږ باید خپل ځانونه خپله بچ کړو. نو وروسته د دې څخه دوی د تیارو اوازونه واوري چې دوی مدد به دا تیاری وکړي. وروسته دوی په ډېر زحمت سره د دې ځای څخه د باندې د بام خواته راسي. وروسته چې وګوري چې هغه تیاری تللي وي د دې ځای څخه او ادمخواران هم بېرته د دوی دې بام ته راسي نو دوی پر دوی باندې ټکان شروع کړي. منګر د دوی مرمۍ مکملې خلاص سي چې پر دوی باندې حمله کوي. د لاندې خوا څخه یو تیاره راپورته سي او دوی ته وایي چې کښته سي او تیارې والا ټوله دوی مړه کړي. وروسته د دې څخه جوی او کیټې د دې ځای څخه وژغوري. نو دا په دې خاطر باندې وژغوري چې کله د خپله پوسټ وکړي، کم پوسټونه چې دوی کړي وه د هغه پوسټو د خاطره دا تیارې والا په دوی پسې راغله او دوی یې وژغورله. ملګرو که مو زموږ ویډیو خوښ سوي زموږ چینل د سره سبسکرایب او لایک کړئ. خدای په امان. والسلام.